نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك دي آیت کریمه کی رب کائنات دو خبر ذکر کئی یو بنی اسرائیل تا دو گستاخی او دو بیادبی بدلا او دویم خبره توتیه او تمهید د پارا د نعمت سابع اغه نعمت داري چې ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون واذ قلتم يا موسى کلا شویل تاسو اے موسی علیہ السلام لن نؤمن لك منغا باور نکو پتا آیت کریمه کی د دې په مصداق کی مفسرین حضرات دو قول ذکر کئی د احادیث مبارکونا یو قول پکدارے چکل اللہ رب العالمین دوی معاف کړه او توبه ورله قبول کړه د هغه عبادت د سخی ورته معاف کړه د دوی شک رااله چیرې زمونږ با رښتیا دا توبه قبول شوي کنا د دې وجنا حضرت موسی علیہ السلام او یا کسان مشران بوتلل تورتا میقات اول او الته د الله نه مطالبه وکړه الله رب العالمین ورته आवाज وکړو چې تاسو توبه قبول شوه فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم دا مخکینه آیت د دوی دا شکو چیر دا आवाज بد چای دا بد आवाज قرانه خدا بد جن आवाजی کده فرشتي आवाज وي او کده الله پاک आवाज نو لہذا مونږ تش आवाजونه نه مرو هغه پوری چې مونږ الله رب العالمین عیان او خکارا اونوینو قلب من دا منو دا اول قول دیو دا علامہ علوسی وی دا راجح قول دی دویم قول علوسی کمشتا تفسیر روح المانی او امام قرطبیم ذکر کئی مفسرین حضرات وی چی اللہ رب العالمین کل تورات نازل نو دوی ویل شیرا پا دی تورات باندی دا عمل کول مشکل دی د دې احکامات منل او د دې احکامات باندې تل دا مشکل کار دی الله رب العالمین دا مخکینی آیت ور سره فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم الله ورته چې احکامات واخلي زمانه البته کمه او بیشه معفوم کمه او بیشه اغاز معفومه کله چانه زما حکم پات شو نو ما معاف کو نو د دې تصدیق د پاره حضرت موسی علیہ السلام او یا کسان میقات ثانی ته بوتلو په دې قول باندې بیا میقات اول نه وي میقات ثانی وي میقات ثانی ته بوتلو د تور د پاسا حضرت موسی علیہ السلام قدرت الله ته درخواست الله ورته आवाज وکړي چې آو دا زما خبره ده او مغه اعتراض وکړي چې دا بد الله خبره او کده بل چا خبره وي نو په دې باندې هغه اشکالم ختم شو که یو سړی دا وایي چې زه خپل رب وینم نو بیا خو هغه تندر لایق نه دی ولی الله په تندر باندې وجل دا کسان داغي جواب دا وکړه چې دوی د محبت د وجنه نو ویل چې مونږ الله وینو دوی ویلو اعتراضا
چې الله مونږ وینو اعتراض علی موسی علیہ السلام دویم دا دی چې دای ګستاخی کړی و نو د ګستاخی د وجنه الله رب العالمین تبا کړ دا غي ان شاء الله تذکرو یو مسله په کې دا ما دا صرف مصداق خو دویم یو زمونږ د حکم مسله معرفت الاعراض مسله چې غتا رؤیت د الله پاک وي د الله لیدل دا څنګه دي نو معتزله او روافض اغوی وای د الله لیدل نه په دنیا کې ممکن دي نه په آخرت کې ممکن دي زمونږ اهل سنت والجماعت سلور مذاهب لکه امام قرطبي وای سلور مذاهب دا وای چې د الله دیدار دا په دنیا کې ممکن دی او په آخرت کې حاصل دی دا ټکی بیادول پکار د الله دیدار دا په دنیا کې ممکن دی په آخرت کې حاصل دی یعنی دنیا کې کېده شو الله چاته ځان نه خي لکه زمونږ د قاعده کتابونه دا وای چې دا د وخت سترګې دا معمولی چې دا د مرشو آغای نشي دی دا به الله رڼا سمي نو په دنیا کې من الممکنات دي خو په آخرت کې من الواجبات دي شرح مقاصد او شرح قائد د تفتازانی او نور کتابونه لکه عبدالعزیز فرحاری نبراس وغیرہ دا کتابونه وای او بیا په دې کې مشکات والا اخر دی او باب خیره باب فی رؤیت الله تعالی زمونږ محدثین حضرات هغه باب دی باب فی رؤیت الله تعالی زبد هغه لک جلک پیش کم د حدیث مبارکونه کله چې جنتیان جنت تلار شي نو یو سپین اوریاز براش نو دا غون خلق ورته داسې وګوري چې لکه دا سپین اورز د صدا نو دا غوریاز نه به आवाज وشي چې السلام علیکم یا عبادی ای زما بندگان والسلام علیکم دا بندگان ورته وی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نو دا چې بر وګوري اب ورته وی انی انا الله ذ الله ما نو دا ما په یو خبره بلم کړي و ام د حدیث نه ثابت دودام نو دوی وای چې زمونږ په ټوله خوشاله ایری شي چې زمونږ د الله دیدار الله دې زمونږ نصیب کړي نو دا یو بختوره مسله ده مزیدار چې د الله دیدار ته مونږ چرته جنت ته لاړو الله پاک زمونږ استقامت او ایمان نصیب کینو ان شاء الله دیدار د الله به نصیب کی دا مسله ده هو اذ قلتم یا موسی کلا چویل تاسو اے موسی علیہ السلام لن نؤمن لك هرگز مونږه باور نکو پتا د ایمان په سله کې چې کله لام راشي لکه دل تراغله لام لکا نو بیا ایمانی لغوی مراد دی تصدیق لغوی لن نؤمن لك مونږ باور نکو زنګ باور معنا مونږ کو مونږ هرگز باور نکو پتا ستا په خبرو زمونږ یقین ناراضي حتا نر الله جهرتن آغی پوری چوینو اللہ پاک کارا گستاحش و نو جواب فاحذتکم الصائقتو راگیر کل تاسو در تاندر اونی ول تاسو تاندر را اونی وی پدی کی حاضن سلور اقوال ذکر کری یو قول پکیداری چی فاحذتکم الموتو راگیر کلی تاسو مرگ باندې راځي دویم قول پکیداري فاحذتكم النار اونی ول تاسو له اور مدنه چا پیر کا لکه په امریکا چور د پاسه اور بلی اللهم زد فزد نو دا فاحذتكم الصاعقه الله وی اور مدنه چا پیر کو او کتابونه وای کنا چې کم سره د قران او د حدیث ګستاخ نه په دغه اور تاویږي یا په دنیا کې یا په آخرت کې دریم معنی فاحذتكم الصاعقه د پرشتو په आवाजونو ممړ کړی صاعقه وهو صوت من الملائکه خازن وای دا د فرشتو आवाज او داسې आवाज چې لکه دوی هغه برداشت نه کړی شو د الله په مخلوق کې فرشتگان دي ډېر غټ دي د باز د یو غوږ او د بل غوږ کومنس کې اویا کاله مسافت دی
د بازي 200 کاله مسافت دی سره معمولی فرشتي خو نه دی یارا نو چاغه څنګه اولیدي نو دوی را پریوتل او سلورم معنی کړی دا فاحذتكم الصاعقه تاسو ذلیل شوي او پنځم معنی علما کوي فاحذتكم الصاعقه تندر باندې را پریوتو تندر را اونې وای تاسو وانتم تنظرون او تاسو قتل څه شي تم قتل وانتم تنظرون تاسو قتل خپل مرګتا نمبر 2 وانتم تنظرون او تاسو قتل یو بلتا نمبر 3 وانتم تنظرون او تاسو قتل کیفیت د غضب تا کیفیت د غضب تم قتل نمبر 4 وانتم تنظرون الى موسی او تاسو قتل موسی علیہ السلام تا د عجز پسترګو موسی علیہ السلام ته قتل دا آیت کریمه دا توتیه او تمهید د دې آیت لپاره چې ثم بعثناکم من بعد موتکم د قران فهم ډیر ګران دی قران یو سورت د بل سورت کې اندماجي دا پیل دی پکې لکه نه هم سپارا سورت اعراف کې دلته به هغه ټکي رادن نکي موسی علیہ السلام رو چت چا ویا کسان پرې وتل او سیویل افتهلكنا بما فعل السفهاء یا الله تو وجنی هلاکه مونږ ټول خپل ځان په یاد کزه کدا د زړه بیماری شو کنه چې ته کم جرګي والا بوزي وغاله سره مړ افتهلكنا آیا تمنګ هلاکه بما فعل السفهاء هغه کم کار چې بي وقوف کوم خبرو کړ پاغه مونږ ټول هلاکه نو موسی علیہ السلام خو هلاک نشو ځان په کې ولې راګیر کو نداغي وجدادا مفسرین وای چې دا موسی علیہ السلام کله راشي نو قوم ته ورسره جواب کوي قوم ورته یاره ملکان ټول مړکړه چرته دی بوتلیو نو دا د موسی علیہ السلام د زړه تکلیف شو نو زکوي او داغه نرستو بیا نه هم سپاره کی وای ان هي الا فتنتک دانه د مگر داستا امتحان دی الله پاکا نو څه مطلب شي الله دا راجوندی کو واپس او یا کسان مړی دي وای دا راجوندی کا نو داغه نه پس په ثم داخل کو اوس دا نعمت دی وم نعمت دی راجوندی کیدل پست مرګ نه اوس ان شاء الله دې کې مسله ده ثم بعثناکم من بعد موتکم بیا اوچت میکړی تاسو یو معنی دا ثم بعثناکم بیا می ژوندۍ کړی تاسو من بعد موتکم تاسو د مرګ پس تاسو د مرګ دا یو شرعي مسله ده تاسو ته ان شاء الله پیدا کړئ د یو سړي مرګ پنیټه باندې د سړي مرګ د فبها او نعمت یو سړی دی هغه الله رب العالمین خلاف عادت په غضب باندې بیهوش کمړک لکه دې سورته بقره کې څلور مثال ناراضي یو مثال دا دی د دې خلق دویم مثال د عزیر علیہ السلام دی او دریم مثال د چا دی د حضرت ابراهیم علیہ السلام د مرغان دی 243 آیت دیغه او 268 آیت ته او 269 نمبر آیت دی نو دا څلور امثله الله پاک په دې بقره کې ذکر کړي د خلاف عادت د مرګ یو هغه چې هغه د jihad نمبر کېدل چې موتو الله د نمبر شي نو دا څلور قسمه خدل ته صرف ذکر دی هغه سره چې هغه خلاف عادت مرشي او دې الله پاک واپس را ژوندې کی نو تکلیف باقی دی کنه دی لکه منځونه بکای کنه بکای روزي بنیسی کنه بنیسی دغه ارث بلیکل کیږي کنه ځکه چې مرګ سره انسان بادشاہ کی شمس الله قبانی رحمت الله علیه وای کله چې سره مړ شو د بادشاہ شو ځکه نه ورته سو کوئی چې په یخنۍ کې مانځل راشه ګرمۍ کې روزه ونیسا اس بس بادشاہ دی دې پوښو الله پوښا نو دغه سره چې کله راوچت شګرانه مسله ده نو دمه تکلیف شته کنهشتا روزي پښتا کنهشتا نو یو قول پکې دا دی چې په د اسم نشته د چې کوم ژوندۍ تیرې داسې به تیرې لیکن قول ثانی هغه اصح دی چې د تکلیف باقی دی د بد خپل اجل پوری منظم کوي او روزه هم ساتي
په دې خبره پوه شئ کنه. اوس یو سړی فتور کوي نو په دغه لومبي قول فتوا نه ورکړي، قول محتاط باندې فتوا ورکړي. ثم بعثناکم بیا روچت کړی ماتا سو من بعد موتکم ستاسو د مرګ نه پس. وس من بعد موتکم دا د اجل مرګ دی کنه؟ نه دا د اجل مرګ نه دی. مسله ته مونږ تخکارا شو چې کوم سړی په اجل مړ شي کنه دی به کله را پاسي؟ دی به قیامت کې را پاسي. یو دا مسله شو. بل مسله دا ده چې دا روح الله پاک زمونږ نه وباسي نو دا روح په زمونږ دی بدن ته راځي خو قیامت کې به راځي. او دا ټول علماء لیکلي دي، ټول علماء بلکې احادیث په کې ډېر زیات دي. ثم بعثناکم من بعد موتکم بیا تاسو ما راوچت کړی ستاسو د مرګ نه پس. د څه دپاره؟ لعلکم تشکرون لعلکم تسلمون، د دې دپاره چې تاسو خبره ومنئ. نمبر 2 لعلکم تشکرون لعلکم تنظرون، د دې دپاره چې تاسو انتظار وکړئ د وحی. یا درېمه خبره لعلکم تشکرون، د دې دپاره چې تاسو معرفت د الله حاصل کړئ. څلورمه خبره لعلکم تشکرون، د دې دپاره تاسو خوشاله شئ او د موسی علیه السلام خبره ومنئ. نو خیر هغه بیا داسې واقعه ده چې دوی کله راغله که نه نو دا 80 کسان اوس ولاړ دي، ډېره غټه جلسه راغوښتې ده. نو موسی علیہ السلام ول ځکه په دې کې به یو مشر خبره وکړي څه حالات تیر شو. نو هغه سړی پاسېد او ورته داسې کار دی چې الله رب العالمین خو اعلان وکړ 50 منځونه فرض کړه، خو بیا الله پاک ویل چې ستاسو خوښه ده که کوئ او که نه. دا ټکي په کې د ځان نه بېل کړه. موسی علیہ السلام بیا هغه پاس چې لکه ظالمان دا الله خو په کې دا ټکي نه ویلې. نو بیا خبره خرابه شوه. بهرحال دا آیت کریمه خلاصه ده وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. آیت کریمه خلاصه ده اتم نعمت دی. مخکې مونږ یو عنوان ورکړو چې نعمتونه اته دي، د هغې نه پس به بیا بل مستقل بحث شروع کړي. آیت کریمه کې اتم نعمت د آیت پس منظر ویم د بنی اسرائیلو اصل دی هغه شام. د یوسف علیہ السلام په دور کې دوی مصر ته راغلي. بیا په مصر کې د حضرت یوسف علیہ السلام ته وفات شو، دوی ته وخت تیرو الله پکې پیغمبران را لېږل. د حضرت موسی علیہ السلام وخراله. بیا فرعون الله پاک د مصر کې پیدا کړو، د هغې بادشاهو د فرعون ظلمونه پیراله، فرعون الله تباه. دوی کله چې په دریای قلزم پورې وتل نو شام او فلسطین کې یو قوم آبادو عمالقه. د عمالقو په هغې باندې دغه دا حکومت اوس دا خو دوی خپل وطن و، بیت المقدس هم پکې و. نو الله رب العالمین ورته حکم وکړ چې تاسو لاړ شئ او هغه شام د کافر د لاسونو څه کوي آزاد کړي. اوس دوی څنګه پورې وتل نو میدان تیغ ته ورسېدل. چې میدان تیغ ته ورسېدل ته وحی راله موسی علیہ السلام ته. موسی علیہ السلام ورته وایي ورشئ لکه وجنګېږئ شابه چیزو. نو بنی اسرائیلو جوابونه کړي د بے غیرتو. یو جواب دا کړی دی چې ان فیها جبارین آی کې ډېر زورور خلق دی. مونږ بالی ورزو چې دغه کسان د هغې نه وځي. انا لن ندخلها حتی یخرج منها. داسې دی که نه مونږ نه داخلېږو هغې ته هغې پورې چې دوی د هغې نه وځي. یو دا لفظ یو. بل دا ویلو چې فذهب انت وربک فقاتلا، ته او ستا رب دلال شي او دواړه څه وکئ جنګ وکئ. د دې وجنه دا امت زمونږ ډېر بهترین امت دی چې نبی علیہ السلام بدر ته روان و که نه بدر ته نو پیغمبر پاک دعاګانې کورې جړلې. نو مقداد رضی الله تعالی عنه جنډه په لاس کې نیولې وراله پیغمبر پاک ته وایي د الله نبی
ورمون بني اسرائیل نه یو چې موږ خپل پیغمبر ته وای چې تلار شه موږ بستانه مخ کې جنگیو نبی علیہ السلام د خوشالۍ نه وجلل نو بدر میدان کې خلکو کاکا او ماما نه دي کتلی خو او یا کسان مرداران کافران د دې امت دا غب نه دی کنه چې په دې عجمو کې الله مونږ ته دین غږی نو دا خو د هغه صحابه کرامو اني دي دا غوي بهادری دا او دا غوي شجاعت دي چې کله دوی حکم د جهاد کو نه منا نو دې ته ګوره اوسه الله رب العالمین په دې میدان تیغ کې راګیر میدان تیغ کې چې راګیر کړو سلویخ کالا دقل تا پاتش آیت بختم نشی سلویخ کالا دقل تا پاتش سلویخ کالا دوبو انتظام اللہ اوکو دکانینا د سوری انتظام اللہ اوکو اوریازینا د خوراک انتظام اللہ اوکو د من او د سلوان وز دقل دا آیت خلاصہ شوا بیا حضرت موسی علیہ السلام دقل ته وفات شو میدان تیغ کی شیخ عبدالسلام صاحب رحمت الله علیه ندی ویلی دا شعر دای کم ځای ته وړو کم ځای ته خو شیخ سرفراز خان صدر صاحب لیکلی روح المانی په حواله چې د باندې کله مرګ را لیکنو دا د حدیث سره بالکل موافق دا خبره د مرګ دغه په شروع شو د الله ته درخواست وکړو چې یا الله ما دې زنه منتقل کی چې میدان تیغ کې زما قبر نه نو دل الله اجازت ورکو او دې لارې هغه فلسطین کې د سرک په غاړه د سور غر خواته د قبر د کثیف احمر په حدیث کې راځي او د قبر خوا د سرک غاړه ته چې کوم دی اوسم د موسی علی السلام قبر دی التا موسی علی السلام التا الله پاک جهاد ورکول ته وفات شو بیا یوشع ابن نوح علی السلام چې کوم دی هغه دسته تیار کړ بوډاګان مړو او ځوانان له تربیت ورکړه جهاد د ټریننګ او په امالقو باندې حمله وکړه او بیت المقدس آزاد کړ یوشع ابن نوح علیہ السلام بس دغه تذکرہ دا ان شاء الله ختمه وي ها سورہ کومنګا پتا سو باندې دوریازي چونکه د نمر نه پټول امام سپینی ورځ ته وي سپینی ورځ دا چې تاوم پکې نشته او تیارم پکې نشته وانزلنا اور اولی کومنګا غلیکم المننا پتا سو باندې من چاہتا ہوئی خوگی جاولی تا من چاہتا ہوئی شاتو تا یا حلوا تا ہوئی الکا پا خوراک کی دو شیزن ہوئی کار آمد دی یو ترسکون شے یو خوک شے او دا خبرم یادکا چی ترسکون شے بتی مخ کی خوری او خوک اور پسی خوری او دلتے چی کم دے من مخ کی کا خوک شے مخ کی کا دا سلوانا زکا سرکر مرس چی کم دے دا خود ترسکون دے گنا دا مخ کی پکار داغي جواب داله چې د دې را لګل خلاف عادت دي نو خړلم خلاف عادت دي نو من داغي ته وای ځکه بخاری یہ باب خمانیر شو امام بخاری رحمتو امام بخاری غالبا کتاب الجihad کې دی والله عالم اس باب مانیر دی امام بخاری حدیث نقل کړي چې الکم او من الفم من المن دا خریړي چې کم دی دا د من نه دی وماؤها شفاء للعين او د دې وبش کم دې د سترګو د پاره شفا ده من هغه شي ته وای چې هغه بغیر د تخم او د تکلیف نه الله پاک پیدا کړي د خرونو تخم پونشته کنه بعض وای خریړي کوم دا غمان یو قسم دی وسلوا او مرزان قلنا بک مقدر دی ویل مونږه خوراک کوي تاسو من طیبات د پاکونه ما رزقناکم هغه درکو تاسو مونږه وما ظلموا دوی ظلم نه کړي په مونږه نا په مونږه دوی زیاته نه کړي په مونږه پچای زیاته وکړو ولکن كانوا انفسهم یظلمون کم ظلم دی الله ورته ذخیره اندوزی مکوي د سبا د پاره مساتې تاسو نو دوی د سبا د پاره او ساته د ظلم شو هغه مرزان چوکتل ناغس خاشو او الله ته هغه شی منتقل کبل خوا اوس دا مرزان څنګه اخیری خبره کوم ان شاء الله ټیم له ختمه خبره بعض خوای سرکړی مرزان براتله په یو پلیټ کې به مرزو په بل پلیټ کې به حلوا او بعض علما وایي چې نه الله پاک ورته داسي جاړي ماړي پیدا کړی او پای کې به دا قشان مرز اوده ولکه دا چوته دي نو دي خلق براونیو او هغه به ذبح کو ولال او است به وخړه نو دا اختلاف پکشته دی دا نن اصلاحي خبره دا
د ناکاره گاونډي نه پناه. په دې کې به ورته تاسو خپکیږئ نه، زمونږ هم ګاونډی شته، ټول شته. ها زه کتاب پیش کوم، د ناکاره گاونډي نه پناه. عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه د لقمان حکیم قول ذکر کړي. لقمان حکیم خپل زوی ته وایي، لقمان حکیم صاحب غلام وای اے بچوړیا یا بنیا انی حملت الثقل والجنادل، ایز یو ګره ما غټ غټ بوجونو چت کړی دي، لکه غلام کنه، کانی می چت کړی دي، خاوري می وړي، شګي می وړي دي، لیکن د ټول نه زیات درون شي چې کم دی هغه ناکاره گاونډي دي. اوس گاوند ته خیم ناکاره گاونډي د دیوال گاونډي، ناکاره گاونډي د جمعات د صف گاونډي، ناکاره گاونډي زمونږ په جمعات کې داسې کس الحمدلله نشته. داسې ناکاره سړی چې بس راشي هلکه دا څنګه ناشي او بس په زور لګیای، دې ته ناکاره گاونډي وایي. ناکاره گاونډي چې په سټ کې د سناشي تنګي دي، ناکاره گاونډي شاګرد، ناکاره گاونډي خزا، ناکاره گاونډي مور پلار، ناکاره گاونډي بچي. د دې ټول نه دی الله پاک مونږ وساتي، دین پناه غواړي. ها د دې لپاره کو چې مونږ ټول اصلاح وشي. اللهم صل علی سیدنا محمد.